اولاد زمرو دی زړه د ټول جهان غکی روزالی د تاریخ زمریان غواړو شریعت باندې سمسور امارت باندې ګران افغانستان ګران افغانستان ګران افغانستان ګران افغانستان زالا د زمرو دی زړه د ټول جهان غکی روزالی د تاریخ زمریان غواړو شریعت باندې سمسور امارت باندې ګران افغانستان ګران افغانستان ګران افغانستان ګران افغانستان په قیمت د وینو د حریت لیلا هار زرینی راوړی تا ته محبوبا په قیمت د وینو د حریت لیلا هار زرینی راوړی تا ته محبوبا گل دا استقلال دلتا دا جهاد پر لئی گل کر تختی نور خزان تختی نور خزان تختی نور خزان تختی نور خزان زالا د زمرو دی زړه د ټول جهان غکی روزالی د تاریخ زمریان غواړو شریعت باندې سمسور امارت باندې ګران افغانستان ګران افغانستان ګران افغانستان ګران افغانستان د نازو میرویس خان او د شیخ متی جم د ملخیانو او عمر غازی د نازو میرویس خان او د شیخ متی جم د ملخیانو او عمر غازی په اذان د جاهدو راج په شیطان زالا د زمرو دی زړه د ټول جهان غکی روزالی د تاریخ زمریان غواړو شریعت باندې سمسور امارت باندې ګران افغانستان ګران افغانستان ګران افغانستان ګران افغانستان د خپل امیلی غنی په یاقوت غرونا د گریوان ګران افغانستان ګران افغانستان ګران افغانستان ګران افغانستان جنرال د شهاب صاحب راتګ په افغانستان کې څنګه د یو ډېر شخصیت بسم الله الرحمن الرحیم شهاب صاحب چې دا حاجي شاه محمد شهاب د افغانستان یو له تجارانو او سوند افغانانو نه ده چې په تیر شل کلن انقلاب کې د خپل افغانانو له څنګ لرې نه ده پاتې شوی اگر که فزیکي ډول دی مهاجرو په دلته له شهیدانو سره اهتمام سره متعددو مدرسو سره په افغانستان کې له افغانستان نه د باندې کومکونه کړي او اوس افغانستان ته ښه راغلاست وایو او دغه ملت چې دا کوم دلته د پذیرایي ته راغلی دا د یوې شخصیت نمایندګي کوي چې د له خلکو سره په خپلو مصارفو په خپلو شخصي بودیجې نه زما په شمول له ډېرو افغانانو سره په هره سخته کې مرسته کړې ده خاص کر د یتیمانو سرپرستي د هغوی کفالت یو له هغو خدمتونو ده چې د ستایلو ده او د مدرسو کفالت یې همداسې د مجاهدینو تر څنګ په سخت وخت کې درېدلی هغه خلک چې د کابل د ادارې او د امریکایي اشغال له ویرې نه له هېواده بهر تللي وو د هغوی ښه بیرغ د نړۍ سیال راځي وطن ته پلاس کې بیرغ د نړۍ سیال راځي وطن ته
لغټو عقاب سترګو یسرې شغلې راوځي لغټو عقاب سترګو یسرې لمبې راوځي غازي د ښکلا میر ډک له جمال راځي وطن ته په لاس کې یې بیرغ د نړۍ سیال راځي وطن ته اذان دا آزادۍ کوي بلال راځي وطن ته په لاس کې یې بیرغ د نړۍ سیال راځي وطن ته اذان دا آزادۍ کوي بلال راځي وطن ته په لاس کې یې بیرغ د نړۍ سیال راځي وطن ته په لاس کې یې بیرغ د نړۍ سیال راځي وطن ته جرس د خپلواکۍ شو د پامیر له څوکو پورته جرس د خپلواکۍ شو د پامیر له څوکو پورته د فتح په اعلان ده استقلال راځي وطن ته په لاس کې یې بیرغ د نړۍ سیال راځي وطن ته اذان دا آزادۍ کوي بلال راځي وطن ته په لاس کې یې بیرغ د نړۍ سیال راځي وطن ته اذان دا آزاد تاسو کابل ته له کوم پروګرام سره اوس برنامه سره راغلي یاست؟ اولا د تاسو ژوندون تلویزیون ټولو اعضاو ته او ټولو لیدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم او ډیر خوشاله یم چې نن الحمدلله په اسلامي فضا کې د شرعي حکم د لاندې او په امن کې افغانستان ته راغلو د منګ ډیر غټ ارمانو او دغه ارمان الٰه العالمین پوره کړ دا د منګ په وسه نه وه دا صرف او صرف د الٰه العالمین نصرت و موږ سره او د دې نه وروسته به انشاءالله مونږ کوشش کوو چې ټول تجاران ته دعوت ورکو او راسي په خپل ملک کې سرمایه گذاري وکړي مونږ تجاران نو دا غواړو چې دغه ملک تاسو ولې پرېښوده دې ملک ته راسئ مونږ له بهر نه را روانې تاسو دې جنه ولې ځئ دغه ورونه چاته پرېږدئ تاسې دغه یتیمان او کونډې چې دا 40 کاله دوی وځورېدل چاته یې پرېږدئ ایا تاسو سره دغه ضمیر نشته چې تاسو له افغانستان نه خپله سرمایه کاږئ راسي افغانستان ته سرمایه راوړئ راسي دا ملک آباد کړئ دغه ملک افغانستان مونږ ته بل څوک نه آبادوي صرف افغانان کولی شي خپل ملک آباد کړي ټوله دنیا هر ملک خپل آباد کړی مونږ بل چاته ولې لاس ونیسو که مونږ ټول افغانان د ښه نیت سره راسو او نن د امن او د صلح په فضا کې دلته ژوند کوو نو انشاءالله چې افغانستان به ډېر زر جوړ شي افغانستان ته به انشاءالله چې تجاران چې راسي افغانستان به انشاءالله په خپلو مټو باندې ولاړ افغانستان وي په خپلو مټو به متکي افغانستان وي انشاءالله افغانستان د هیچا نه کم نه ده موږ ډېر یو غني افغانستان لرو موږ هر قسم معدنیات لرو لیکن د موږ باندې چا حکم کړی هغوی فساد کړی ده هغوی خدمت نه ده کړی الله دې وکړي چې دا اوسنی حکومت خدمت وکړي او بیا افغانان د نور سره سیال کړي ستاسو پلان راتلونکي څه دي؟ زموږ پلانونه دا دي چې انشاءالله اولین خو زه خپله سرمایه ګزاري ټول افغانستان کې کوم انشاءالله او نور ورونو ته دعوت ورکوم چې راسئ د دې خپل ورونو په خوا کې ودرېږئ او دا خپل ملک خپل آباد کړئ او دلته فابریکې الحمدلله افغانستان هر قسم مواد لري فابریکې د دلته جوړې کړي دوی را دي سي او له دې جنت نه ځي او هغه څوک چې هغه د افغاني کدرونه دي دلته په دغه افغانستان کې تعلیم وکړه دې پوهنتونونه نه فارغ شول دکترا یې واخیستله په دغو مصرفونو باندې نن هغوی نورو ملکو ته خدمت کوي موږ هغو ته خواهش کوو چې نورو ملکونو ته خدمت مه کوئ دا به تاسې ضمیر څنګه مني چې افغانان بیچارهګان بې سواد پاتې کېږي او ته په بل ملک کې استاد یې دا څنګه یې تا ضمیر مني چې افغانی مریض بل ملک ته روان او ته په بل ملک کې ډاکټر یې راسئ که ډاکټر وي که انجینر وي که هر څوک وي د خپل ملک ته د راسئ او پاتې په افغانستان کې پانګوالو ته د پانګونې زمینه مساعده الحمدلله پانګونې زمینه ډېره ښه مساعده ده ځکه اولین شی چې د تجارانو دپاره مشکل و هغه امنیت و چې دوی اختطاف کېدل دلته اولادونه اختطاف کېدل اول زه دلته چې څو ځلې راغلی یم نو ډېر په دار باندې به یو 2 ورځې 5 ورځې ما تېرې کړې بېرته تلم لکن نن الحمدلله فخر سره راغلی یم او غواړم چې همدلته سرمایه ګزاري وکړم د خپل ورونو خوا کې ودرېږم دغسې نور دې م راسي او الحمدلله اولین شی چې هغه امن ده هغه راغلی ده نور موږ خپله
د دنیا نه باندې تنها موږ تکي باید نسو موږ تنها باید دنیا خیرات کې نه نو موږ باید خپل ملک خپل آباد کو موږ آبادولای سو الحمدلله استعداد لرو موږ چې دا استعداد لرو چې موږ ټول دنیا ته په جنگ کې شکست ورکولای سو ولې په آبادولو کې شکست نسو ورکولای ولې ته موږ ملک د نور نه پاتې راسي موږ الحمدلله ډېر بهترین ملک لرو غني ملک دی موږ هر څه لرو الله خوشاله را کامیاب اوسئ دغه او څوکال افغانستان په امید باندې الله خوشاله را کامیاب اوسئ تکبیرو ډیره مننه بسم الله الرحمن الرحیم انجینر صاحب چې دا یو ملي تجار ده افغانستان ته د راتګ چې دا موږ نیک پال ګڼو الله دې د قدم بختور کړي د راتګ ډېر خوند وکړو ټولو افغان تجارانو ته زموږ د هغوی نه غوښتنه دا ده چې هغه دې راشي خپلې خاورې ته لکه څنګه چې انجینر صاحب یو جرأت وکولو او خپل وطني و ایماني احساس څرګند کړو داسې موږ د ټولو افغان تجارانو نه غوښتنه دا ده چې خپلې خاورې ته راشي خپل وطن ته راشي او په د خپل وطن کې سرمایه ګزاري وکوي موږ دوی ته د دوی د مال د دوی د سر د دوی د سرمایې اطمینان او ډاډ ورکوو تضمین ورکوو د افغانستان اسلامي امارت دا د کابل پخوانۍ اداره نه ده چې دلته د کوم سرمایهدار مال محفوظ نه و عزت محفوظ نه و د هغې سرمایه محفوظه نه وه اسلامي امارت د دغې ملي تجارانو ته ډاډ ورکوي تضمین ورکوي د دوی سرمایه به محفوظه وي د دوی مال به محفوظ وي د دوی نه مو غوښتنه دا ده چې خپل هیواد ته دې راشي په ځای د دې چې دا د دوی سرمایه په نورو هیوادونو کې مصرفیږي هغه دې په دې خاوره کې مصرف شي د افغانانو یو درد دې دوا کړي د افغانانو دا فقر دا احتیاجي او دا بېوزلي د دې یو دفاع وشي او د دې دپاره د افغانانو دغه دربدره حالت دې منځه یوړل شي نو دا د تجارانو د افغانانو دنده ده وجیبه ده او دوی ته موږ اطمینان ورکوو انجینر صاحب راتګ یو نیک اقدام ده یو ښه پال ده الله تعالی دې دته موږ هرکلی کوو الله دې د قدمونه بختور کړي نور دلته خلک هم د انجینر صاحب هم یو دې خبرې وکړي جنرال صاحب تاسو دې خبرې وکړئ او د غوښتنه وکړئ د تجارانو نه چې هغه راشي بېرته خپل هېواد دا د ازادۍ په لور جي پر سر زمین روان مجاهدین روان مجاهدین روان غواړم غازي انکار داسې اسلامي افکار حق او اسلامي قانون غواړم په سر دندار حق او اسلامي قانون غواړم په سر دندار زالو تبا زال روان خوخندان روان روان زالو تبا زال روان خوخندان روان روان دا د ازادۍ په لور جي پر سر زمین روان مجاهدین روان مجاهدین روان ستوري دي روان روان عشو دي روان روان ستوري دي روان روان عشو دي روان روان دا د ازادۍ په لور جي پر سر زمین روان مجاهدین روان مجاهدین روان بیا د ازادۍ ترانې ووایه مینه د دغه کورنۍ ده ټول مجاهده کورنۍ ده درې ورنه نور شهیدان شوي دي او دا بیچاره هم ډېر زخمي ده ډېر سخت خدای شفای کامله ورکړي شافي شفای عاجله ورکړه خدای پاکه اله العالمین موږ نور دغه غریب او مظلوم ولس خدای نور مه کړئ خدای دې موږ نه مصیبتونه نور جګ کړي اله په افغانانو باندې رحمتونه نازل کړي اله العالمین تعالی غضب نه مو ساتي خدای پاکه نور دې موږ دغه ملک راته دی د رحمت ملک خدایا د صلح ملک کې د امن ملک خدایا اله العالمین مصیبتونه نور وساتي اله العالمین موږ د دنیا سیالان کې خدایا اله العالمین ته موږ چاته نه احتیاج اله ته خزانه ډکې د خدای پاکه موږ چاته نه احتیاج خدای د خپل خزانو نه راکړي نو اله العالمین دې موږ د مرګري عاجله شفا ورکړي اولاد دې ټول کورنۍ ته د صبر ورکړي اله العالمین دې تاسو شهید شوی د الله درجه ورته اوچته کړي اولاد دې موږ تاسو ټول نور مصیبتونه نه وساتي الله دې موږ تاسو خوشاله سره راټول کړي